अस्सलाम वालेकुम ګرانو مینوالو آرجه سلمان افریدی یو ځل بیا د خپل خپلي یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب دی ګرانو مینوالو د آرجه سلمان افریدی په دغه چینل کې د پښتو نوې لطیفې نوې ټوکې ټکارې وي بالکل جناب چې تاسو به چرته هم نوي اورېدلې نو دغه چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن باندې ضرور کلیک کړئ چې تاسو ته د پښتو نوې لطیفې در رسیږي داسې چل شوی و چې یو شاعر خپلې ښځې سره ناست و او هغه خپلې ښځې ته وویل ښځې که زه غواړم که نه نو په دې خپلو شعرونو باندې نه دی په دې ټوله دنیا بدله اور بل کړمه نو هغه ښځې ول اواز ورکړو وسړیه ته راشه دې نغري ته یو دوه شعرونه وروله ځکه چې ګیس نشته چې لږ اور پې بل شي بله ټوکه داسې ده جناب چې یو کس له یې رشته کړې وه چې رشته یې وله کړې وه نو هغه جینۍ یې خوښه شوه د مور او پلار نو دغه جینۍ والا ووایي چېرې موږ به الګ ګورو الګ درتلو به الګ کتلو له به درځو نو هغې الګ کتلو له راغلل چې راغلل نو پهله نه یې دا زوی پوه کړی چې دا کله راشي نو ته به ښې درنې خبرې کوې ښې درنې سمې وله بسه نو به چې دوی څنګه ناست دي دوه درې خبرې کړي دي په دغه کې دغه هلک دې پلار نه رامنډه کړي دي وایي داجي لکه د جس چابي راکړه د مردان پورې ځمه ګرانو مینهوالو ډېرې ټوکې ټکارې شته دی بله خبره دا ده یو د بس ډریور و جناب بس یې چلولو نو هغه چېرته نشه کړې وه چې نشه یې کړې وه نو یو ورځ هغه نشه یې زیاته کړې ده نو بس یې د شوي سره والی دی د روډ په غاړه باندې شوه وه نو هغه شوي سره یې والی دی نو هغه مالک یې ورته وویل د خدای ظالمه دا د شوي سره څنګه بس والو د شوي سره دې څنګه بس والی دی نو دغه ډریور ورته وایي دا په نشه کې وایي نیکه قسم دی دې شوي روډ ته رامنډه کړل ګینې ما خو بچ کوله وایي مېز ته یې رامنډه کړي د دې نه علاوه جناب یو سړي خپل خر ډېر زیات بار کړی و که نه خر یې ډېر زیات بار کړی و په هغه باندې لوډ ډېر زیات اچولی و او ورسره ټکولو به هم وهل به هم ورکول نو دا لرې نه ورته یو سړي کتل نو هغه ورته بیخي صبر تمام شو چې صبر یې ورته تمام شو وایي و د خدای ظالمه خر باندې دې لوډ هم اچولی دی او وال ټکول هم ورکې وایي دا څه کې دا څه ظالم یې وایي د الله نه ویرېږه نو د دې خر والا سره بله بانه نه وه هغه وایي چې د دې سړي نه څنګه ځان خلاص کړمه نو دا خر والا دې سړي ته وایي وروره زموږ د کور په مسلو کې به ګوتې نه واخې په کلار کښېنه د دې نه علاوه ګرانو مینهوالو یو ساده سړي له جینۍ کړې وه نو د واده 4-5 ورځې شوې وې نو هغه وایي چې راز زه به د دې خپلې ښځې سره څنګه خبرې کومه نو 4-5 ورځې وشوې بیا یو ورځ دغه ښځه ناسته وه اخلی پخلی کولو دا ناوې ناسته وه اخلی پخلی کولو نو کور کې څوک نو دا ورلو د دې خپلې ښځې سره جوخ کېناستو نو ده وی چې زه خبرې به ورسره لږې شروع کړم د خبرو چل نه ورتلو نو دا د خپلې ښځې ته وایي خورې وخورې یو تپوس ته نه وکړم هغه ناوې ورته غوسه شه وایي وکړه نو دا ورته وایي خورې دا راته ووایه چې تاسو څو خویندېرونه یې نو دا ناوې ورته وایي اول 4 او وایي اوس هم تم رور شوې وایي اوس 5 شو نو بالکل د دې نه علاوه بله پکې داسې ده او دا بالکل حقیقت کې شوې ده زمونږ داسې یو لرې غوندې کې ملګری او د هغې څه مشرانو نو جناب هغه پنډۍ ته تلي چې پنډۍ ته تلي نو په پنډۍ کې بس چې پنډۍ کې څنګه کوشو ټیکسي والا ته ودرېدل نو ټیکسي والا ورته وی خان صاحب کہاں جانا ہے که نه نو دی ورته وی چې ادھر ایک پل ہے او د پل لاندې شګه ہے او شګې سره ہمارے خپل ہے که نه هغه ټیکسي والا ورته وی خان صاحب سمجھ نہیں آ رہا نو دی ورته بیا وی مړه ادھر ایک پل ہے او د پل لاندې شګه ہے او شګې سره ہمارے خپل ہے که نه نو دې نه علاوه جناب بل هم دا د کراچۍ ته جناب یو کس تلو مزدورۍ له نو هغه ډېر لږ سبق ویلو نو هغه څه ټایم پس خط راولېږلو چې خط یې راولېږلو نو هغه خط یې جناب کشر رور راواغستو نو کشر رور هم سبق ډېر کم ویلو نو هغه ډېر په منډه باندې رالو او مور ته یې مورې زیره مې در باندې د لالا خط راغلی دی که نه نو هغه مور یې ورته ویې وزویه ته یې لږ ووایه چې څه پکې لیکلي دي نو د کشر زوی کو لو کو د دم تعلیم لګو نو د شروع کو نو وایي مور یې لیکلي پکې دي که نه چې یهان پر خیریت ہے او دلته مې ډډې نه لګي او بس مې درځمه وایي زویه وایي دا ته لږ بیا ووایه نو چې بیا هم پې پوه شمه نو دی ورته بیا وایي مورې لیکلي دي چې یهان پر خیریت ہے دلته مې ډډې نه لګي او بس مې درځمه ګرانو مینهوالو بله ټوک هم درته کوم ځکه چې د سلمان افریدي ټوکې نوي وي او جناب تاسو یې کتلی شئ یو سړی و هغه ډېر زیات ودونه کوله دویم دریم څلورم او پنځم او بس داسې ودونه به یې کول یو کس ترې پوښتنه وکړله وایي دا ته دا هم ډېر ودونه ولې کې او وایي دا دی بل واده دې مو کو وایي د دې څه وجه وه وایي مړه دا واده مې ځکه وکړو که نه وایي ما وایي چې راشه لږې پیسې پکې بند کړو هسې پیسې رانه خرابېدې د دې نه علاوه ګرانو مینهوالو دا د آرجه سلمان افریدي چینل دی په دې کې به نوې ټوکې ټکارې نوې لطیفې دا تاسو سبسکرایب کولی شئ او د دې نه علاوه بیل آیکن باندې ضرور کلیک کړئ سلمان افریدی له ورکوي اجازه د لوی الله پامان ټاټا ان بابای